بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات بدي مباركة كريكي دا زمنگا یوسل پنزوستم ناسته دا و نشسته دا اللہ رب العزت پا توفیق او دا غب رحم او کرم سر پا دی نشست کی اولنے سوال دا یورور کرده وی چه یو چا داوی چه حدیث کی دا راغلی دی چه و قسم زین دی چه التا بموز نکی یا التا موز نکی نکه دا حدیث منگتا بیان کی. الجواب دا یو حدیث کی راغلی دی امام ترمیزی امام ابن ماجر اوڑے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا یا من کردی دا ان یصلی فی 7 مواطن، من کردی دا چی وہ قسم زینو کی وموز نکوی فی المزبلہ کم زی تخلق کچری و خزیل گزاری، والمجزرة او کم زی کی ساروی علالو لیکیگی، والمقبرة او مقبرکی، وقارعة الطريق او پلارکی چی خلق بزیر زی، وفي الحمام او حمام کی حمام چی کل لگا حدیثونو کی رائشی کنی یا دا سلفو خبرو کی نو حمام ندا حمام نی مراد دا او دسماتی چی بکی اگوی با حمام آغازی تاوی کمزی کی چی لامبل کی یعنی صرف دا لامبلو زی بس حالتا او دسماتی نکی. وفي معاطن الإبل او بکمزی کی چی اوخان ترلیکی گی، وفوق ظهر بيت الله او دا اللہ پا کور لپاسه پا کعبه دا پاسه موز نکی. دا وہ قسم زین دی حدیث کی ذکر دی، خدا حدیث سندن کمزور ہے، دا حدیث سندن کمزور ہے نو دین استدلال نشی کے دے. ہاں دی کی دا وہ قسم زین چراغلی دی دا دی مبارکی تفصیل شتی، بعض سید چا علت موز نکی گی، بعضو کی موز کی گی. بعض زین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونو کی خوازی خولی دی، لکہ امام ابو داود یو حدیث روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبر والحمام. زمکہ چی دے دا طول جماعت تے مانا دا چی ہر زی کی موز کی گی چی تکے سوائے دا مقبرین پا مقبرہ کی موز نکی گی، و حمام چی کمزی کی خلق لام بھی الت موز نکی گی. اس رازو دی وہ زینو لدی تفصیل و بیان کو دا فائدے دا پارا چی دلتا موز کی گی کنا. اولا زید حدیث کی ذکر شوید المزبلہ کمزی کی چی خلق خزیلی او گندون دا گزاری. نو دا خو واضح دا چی کیدی شی دی کی نجاست او پلیتوالی التا موز ندے پکار، یعنی کل دیسی گن او خزیلی چی آگا پلیتوالی پکی نی خو گن و تویلے کی، او دیسیم کیدی شی چی دی کی پلیتوالی پروتینو پا آگا زینو کی یر دا دیشتی چی کیدی شی دا زمک او دا زیسی پلیتی نزک التا موز ندے پکار. او کچر تا سوک دا یقینو ہوئی چی پلیتوالی پکی نشتی بیام دا زی یعنی گندو تویلے کی گی او لائق دا دی ندے چی وہ مسلمان پاگی کی ودری گی دا اللہ مخی تا اموز کی. دویم زید حدیث کی ذکر شید المجزرہ کمزی کی جی ساروی علالولے کی گی. وجہ دا کمزی انو کی جی ساروی علالولے کی گی نو التوینی پرتی دا نور پریتوالے دا ساروی چی کم دے گندگی غبا کی پرتی نو ذکر التمونز ندے پکار الا دا کچرت یو زیب کی صفانو التبے موز کی. لکہ اس یو زی کی ساروی علالولے کی گا یو گوٹ کی زی صفا دے معنی دا نا چی کم زی کی ساروی علالولے کی گا التموز بالکل نکی، نا کم زی چی بکی صفا دے التموز کولے شیز خبر آنا دا. خو کم زی کی چی دا سارو وینی پرتی یا دا غوی گندگی پرتی التموز ندے پکار. دریم زی دے حدیث کی ذکر شوئے دے المقبرہ مقبرہ کی موز نکی، بلکہ دا خبر یاد کئی پا آگا جماعت کی موز نکی گی کم جماعت کی چی قبری. وجہ دا غی دا دا غٹ وجہ چا دا وجہ ذکر کردی دا بعضو علماء و فقہاو وی دا انسان چی کل مرشی و دے خخ کردی شی نو دا دا جسم چی دے دا دینا نون روزی دا دینا گندگی روزی دا دینا یعنی ناشنا حالات پا دی انسان بانی رازی نو دا عرص دے خور سر گڑ وڑ شی نو دا پلیت شی نو دلتا موز نیشی کول نو دا دی پلیتوالی دلاسا خدا خبر کمزوری دا
دلته منع چې شوې ده دا د شرک د پلیتوالي د لاسه. ځکه نن ته د قبر سره خوا کې ولاړې مونځ کوې د الله دپاره، یو وخت به داسې راشي چې د قبر والا ته به ولاړې او د ده نه به دعاګانې غواړي او ده ته به چغې وایي. نو شریعت هغه دروازې بالکل بنده کړه چې د سره په مقبره کې د الله دپاره مونځ نه کېږي، د الله دپاره. او دا واضحه خبره ده چې یو سړی لکه دومره غټه ځمکه پرېږدي د الله او ځي د قبرونو په خوا کې مونځ کېښودلې، قبرونو سره څه تړون شتي که نه؟ لکه اوس یو سړی د الله کور ته نه راځي، جومات ته نه راځي مانځه، ځي د دربار خوا کې مونځ کوي او درګاه کې مونځ کوي، یا مقبره کې ولاړ د پلاني صاحب او پلاني صاحب قبر ته او هلته دعاګانې غواړي، وایي زه د الله دپاره غواړم، د الله نه غواړم. موږ دا منو چې ته د الله نه غواړې، خو ته چې دا دومره ځایونه دې پرېښودي او دې قبرونو له راغلی، خو سیچل شتي که نه ستا زړه کې څه عقیده دې قبرونو سره تړلی شوې ده، ورو ورو به دا راښکاره شي. نن ته دا وایې زه د الله نه دعاګانې غواړم، سبا له همدغه قبرونو والا نه غواړي. بل دا چې کله جومات ته ورننوځي او په جومات کې د یو چا قبر وي، د پلاني بزرګ د پلاني بزرګ قبر دی، دا راتلونکی جاهل دی مثال یا ماشوم دی او جومات ته راننوت او دا ګوري چېرې زموږ په دې جومات کې د پلاني صاحب دا قبر دی، خو د پلاني صاحب کې څه کمال شتي که نه چې قبر یې په جومات کې جوړ شوی دی. ورو کېدی شي دا مشران دا وایي چې موږ پکې دا سوچ نه کوو، خو هسې هم قبر جوړ کړی کېدی شي، او دا کېدی نه چې هسې جوړ کړي، خو زه هسې جوړ کړو. خو راتلونکی نسل هم د دغه قبر بندګي شروع کوي، ځکه چې هغوی دې نه خبر خو نه وو، هغوی خو زړه کې دا و چې دومره د ده قبر دلته جوړ شوی د الله په کور کې، دننه خو ده کې څه کمالات دي که نه. ځکه شریعت دا دروازه بنده کړې ده چې په مقبره کې مونځ نه کېږي او د قبر په خوا کې مونځ نه کېږي. جومات کې چې دننه قبر یې په دغه جومات کې مونځ نه کېږي. بل ورځ یو ملګري یو نقشه راولېږله چې داسې زموږ جومات دی، یعنی پوره د جومات چار دیواري ده، څلور دیوالونه دي تاو دي، بیا د هغې مخې ته قبلې طرف ته قبرونه دي. نو دا فایدې دپاره به پکې دغه جواب هم وکړو. نو دې کې اگر که بعض علما وایي چې د مقبرې او د جومات په منځ کې څه نه څه شی په کار دی چې منځ کې فرق راولي، یعنی منځ کې لاري، منځ کې بل آبادي، خو راجح خبره دا ده والله اعلم چې کله جومات دا څلور دیوالونه چار دیواري دا ځان لري پوره مکمل او د دې نه بهر قبري او یا قبرونه وي، نو دغه جومات کې مونځ کېږي، که هغه قبلې طرف ته وي، که هغه ښی طرف ته وي، ګس ته وي، شا ته، هېڅ خبره نه. خو چې جومات تی جدا وي، د جومات چې کم دیوالونه دي باراني څلور چې د کم تاو دي چې د دې په حدودو کې دننه قبر نه وي، بعض وایي غولي کې قبر دی او د جومات په حال کې قبر دی، او نه جي یو ګوټ له قبر دی، او نه جي هغه پلانیزي کې جدا قبر دی، دا په جومات کې دننه راځي. خو بعض زموږ نه تپوس کوي د هغه قبر نه جنګلې تاو شوي دي د اوسپنو، جومات کې دننه دی خو یې څه دي تاو دي؟ جنګلې دي تاو دي. آیا د جنګلو دا قبر د جومات نه وویستو؟ بیا هم ویلی کېږي چې دا قبر کوم ځای کې دی؟ جومات کې دننه دی. او غټ سوال په زړه کې دا دی چې آخر څه ضرورت دی چې مړی په جومات کې ښخېږي؟ څه ضرورت دی؟ دا د دې صوفیاو حضراتو زموږ په ملک کې دا ډېر دي، دا صوفیان د قبر پرست یا قبرونو سره عادت دي او دغه خاورې وله سټي را سټي او پلانې بزرګ کت او پلانې بره، د دوی دا مرض دی. غټې غټې یعنی یونیورسټیانې دي دیني، په هغې کې به یې دننه مړي د دغه یونیورسټي یا دغه مدرسې استادان ښخ کړي، نو د هغه قبر په منځ کې دا ټول شاګردان هغه قبر له سهار هم راځي ماښام هم راځي. لازم زړه ته دا راځي چې تا دا استاد چې دلته د جامعې په منځ کې ښخ کړی دی، خو چې چل دی که نه، دلته څه ضرورت دی چې ښخی؟ بهر ته وباسه. نو مقبره کې مونځ کېږي نه کېږي، الا یو حال کې کېږي، د جنازې مونځ. د جنازې مونځ دا په مقبره کې کېږي او په دې باندې موږ نورو ځایونو کې دلایل بیان کړي دي. څلورم دې حدیث کې دي چې وقارعة الطریق، خلک چې په کومو لارو باندې ځي راځي هلته مونځ نه دی پکار. دا واضحه ده، یعنی هلته مونځ په دې مه کوه ځکه چې یو خو خلکو ته مشکل جوړې او بل دا چې تم په دې منځه نه پوهېږي.
که اراده دې دې ته وي چې د الله سره جرګه کې او صحیح اطمینان او سکون والا مونځ کې، نو اطمینان او سکون والا مونځ به دغه ځای کې نه کېږي. او خلک دې منع کړي دي، یعنې څوک به مخې ته نشي تېرېدی، څوک به دې طرف نشي راتلی، څوک به سامان نشي راوړی. نو څه ضرورت ته چې سړی داسې لارې کې مونځ کوي، الا هغه چې هغه ته عربۍ کې ورته طریق المهجور ویلی کېږي، یعنې هغه لاره چې څوک پرې نه ځي راځي، یا چېرته کله ناکله په یو کس نیم لاړ شي هغه ځای کې سړی مونځ کوي، څه خبره نه ده. نو مکروه دي داسې ځایونو کې مونځ کوو، که مونځ وکړو مونځ صحیح دی، سړی په لاره کې مونځ وکړي، خو مکروه دي، یعنې غوره طریقه نه ده. او حرام کېدی شي چې کله یقیني په دې کې ضرري خلکو ته یا تا ته، نو بیا حرام شي، ځکه چې ضرر شریعت نه غواړي، نه تاله ضرر درکول غواړي او نه به ته بل چاله ضرر ورکړي. استثنایي حالات څه دي؟ لکه اوس یو سړی منځه له لاړ جومات ته او ګڼه ډېره زیاته ده او خلک بهر ته راوتي روډونو کې ولاړ دي، دا اوس استثنایي حالات دي. داسې ټیم کې که سړی په لاره کې ودرېږي نو په دې کې څه حرج نشته. پنځم ځای ذکر شوی دی الحمام، هغه ځای چې مکان الاغتسال ورته ویلی کېږي، خلک پکې لامبي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې دلته شیطانان را جمع کېږي دې ځای کې. بل دا چې دلته عورتونه خلک ښکاره کوي، نو داسې ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې یو سړی پکې منځه ته ولاړي، یعنې چې لامبي خو عورت به ښکاره کوي که نه، نو دا ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې سړی پکې مونځ کوي او الله ته ولاړ. ښه چې اوس د دې نه منه راله نو د اودس ماته ځای خو پکې راغی که نه؟ که یو سړی اوس دا ووایي چې حدیث کې د هغه ځای نه منه راغلی د مانځه نه چې کوم ځای کې لامبل کېږي، خو که اودس ماته پکې کې بیا څه خبره نه ده. نه، الله موږ له عقل لا کړی چې د لامبلو په ځای کې تا ته وایي مونځ مه کوه، نو د اودس ماته ځای خو پکې دننه راغی هلته عورت هم ښکاره کېږي، شیطانان هم را جمع کېږي او ګندګي پکې وي، نو دا خو صحیح حدیثونه نه ثابته. شپږم ځای د حدیث کې ذکر شوی دی ومعاطن الابل، کوم ځای کې چې اوښان تړلی کېږي، او د صحیح حدیث کې راغلی چې هغه غوجله کې به مونځ نه کوي چې هلته اوښان تړلی کېږي. وجه دا ده د هغې دوه وجې دي چې یو دلته شیطانان ډېر را جمع کېږي او د شیطان په دې عفوا د اوښ په دې قوبه باندې شیطان له پاسه ناستي. بل دا چې د دې اوښ دا خوی چې دی دا شیطاني خوی دی، او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله د اوښ غوښه وخوري نو بیا به پسې بیا به اودس کوي. نو دلته یعنی ته اوس په مانځه ولاړې، کیدای شي چې تا له څه نقصان درکړي یا په تا باندې دا مونځ ګډوډ کړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی. اووم ځای چې کوم ذکر شوی دی د الله په کور د پاسه، دا په صحیح حدیث کې نه دی راغلی چې الله په کور د پاسه مونځ نه کېږي. بعض علماو دا خبره لیکلې ده وایي په کعبې له پاسه مونځ نه کېږي، ولې؟ وایي ځکه چې د ده کوم طرف ته مخ ته، قبله کوم طرف ته ده، دا خو په قبله له پاسه ده. خو دا خبره کمزوري ده چې شریعت یو خبرې نه منع نه کړي، نو موږ بې دلیله نشو ویلی چې او دا دلته مونځ نه کېږي. اوس ګوره کعبه کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی په یو څو موقعو باندې، او په کعبې د پاسه چې دی دا هم د دې لاندې ځي حکم لري. لکه اوس یو سړی د حرم په دویم درېیم څلورم چت کې ولاړ، نو مخې کوم طرف ته دی؟ مونځ هم چېرته نه یې کړی هلته، بره چې ولاړې مونځ دې کوم ځای ته وي؟ مخ دې کوم طرف ته وي؟ نو کعبه خو تانه لاندې نه پاتې، نو په کعبه د پاسه چې کوم ځای دی څومره چې بره ځای ټول دقه حکم لري. اگر که دا کېدی نه شي، لکه دا ګنجایش اوس نشته چې یو سړی په کعبه د پاسه مونځ وکړي، خو بیا به یو مسله علما حل بیانوي، که بالپره څوک په کعبې د پاسه مونځ وکړي نو مونځ یې صحیح دی، والله اعلم. ځکه چې بیا دا تپوس هلته هم کېدی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کعبه کې دننه مونځ کوو نو کم طرف ته یې مخ کړی و؟ او کعبه کې دننه ولاړ دی او کعبه قبله ده، نو د کم طرف ته مخ کړی و؟ بیا خو دا سوال هلته هم راتلی شي. نو صحیح خبره دا چې دا صحیح حدیث کې نه دی راغلي چې په کعبې د پاسه مونځ نه کېږي، والله اعلم. دا دغه اووه ځایونو تفصیل دی. دا یوې خور سوال کړی دی، وي په ما باندې یوې زنانه د اعتراض کړی دی چې هغه د الحاد نه متاثره ده او په الله باندې اعتراضات کوي، پیغمبر باندې کوي، په شریعت باندې کوي، او موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو. نو هغې یو حدیث ما ته ذکر کړی دی چې دا څنګه شریعت دی چې په هغې کې پیغمبر دا وایي چې د خاوند نه به دا تپوس نه کېږي چې ده ولې خپله ښځه والې ده. دا خو ظلم شو د ښځې سره.
او شریعت بالکل دروازه بند کړه چې د خاوند نه به د سره تپوس نه کوي چې دا ښځه ولې والي. نو دې به څه جواب کوو؟ نو وایي زما زړه کې لږ شک پیدا شو. الجواب، اولنی خبره ده د انګریزانو په ملک کې د اوسېدو برکت دی. ځکه علما وایي چې د انګریزانو ملکونو ته چې څوک ځي د ضرورت دپاره، نو د هغې دپاره دا شرط دی چې د ده سره تقوا وي، او دویم دا چې د ده سره دومره علم وي چې د هغه ځي د خلکو د شبهاتو جواب پرې ورکولی شي. راځو دې حدیث له چې دې به څه جواب کوو. دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی، امام نسائی راوړی، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی، امام ابو داود هم راوړی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، د سړي نه به دا تپوس چرته هم نه کېږي چې د خپله ښځه ولې والي ده. دا حدیث یعنی محققینو علماو کمزوری کړی دی سندن. د دې په روایت کې په سند کې راوي راځي عبدالرحمن المسلی. دې عبدالرحمن المسلی د لاسه دا روایت کمزوری دی، لکه غټ غټو علماو دا خبره کړې ده، امام ذهبي، امام ابن القطان او شیخ البانی رحمه الله، دې ټولو دا خبره کړې چې دا روایت سندن کمزوری دی. خو بعض ورته صحیح ویلی دی. صحیح خبره خو دا چې دا روایت کمزوری دی، خو که بالفرض دا صحیح شي نو دې به څه جواب ورکوو؟ ګوره څو پورې چې د علماو سره خوا کېنې ناست، د هغه وخته پورې ته د دین په مسلو باندې پوهېدی نه شي. او زه دې خور ته دا وایم چې دا د سره انصاف نه دی چې معمولي خبره تا ته څوک راواچوي او په هغې سره ته شکي کېږي او ستا ایمان ګډوډ کېږي. دا اوس خبره نه شو. او دا خو د الله د دین دنیا دشمنان په د ځمکې په دې مخ باندې ګرځي، تا ته به څوک څه وایي، څوک به ته څه وایي، د اسلام په جامه کې یا د یهودو نصاراو د هندوانو په جامه کې. ته به څه کوې؟ ډایرکټ به د خپل رب په کتاب کې شک کوې او د پیغمبر په حدیثونو کې به شک شروع کوې چې دا جي ماته یې ووایي داسې. دویمه خبره دا ده د یوې مسلې تا ته پته نشته نو ته پکې شکي کېږې څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی، د هغه نه تپوس وشو، اعتراض پې وشو، د سره علم نشته، نو شکي کېږې څنګه ته؟ بلکې ته دلته ښه صفا خبره وکړه چې ما ته د دې مسلې پته نشتي، زه به د علماو نه تپوس وکړم بیا جواب درکړو. علماو نه که تا تپوس وکړو بیا د هغې نه بعد وایي چې ته شکي شوې او که شکي نه شوې. نو داسې ډېر علم دی د دې عوامو سره چې دوی ته څوک شبهه پیش کړي دی به شکي کېږي. نه تا ته دا حدیث معلوم دی، نه تا ته د دې حدیث شرحه معلومه ده، نه درته د دې مسلې حقیقت معلوم دی، نو ته په کوم بنیاد باندې شکي کېږي؟ یو سړي سره علم وي هغه څه خبره وکړي که نو چې کله څوک په تاسو باندې څه اعتراض پیش کړي، که هغه مسلمان وي او که غیر مسلم وي. اگر که مسلمان داسې اعتراضات نشي کولی، خو بعض نام نهاد شتي چې ظاهره کې هغه ځان ته مسلمانان وایي او دي هغه د کفارو ملګري او د دین دشمنان. نو اوس که په تا باندې څوک داسې اعتراض پیش کړي نو په ټکه ته دا مه وایه چې زه خو یې شکي کړم او زما خو د الله په کتاب کې شک پیدا شو یا په پیغمبر په باره کې مې شک پیدا شو. دا کوم ایمان شو؟ ایمان د مؤمن دا د غر په شاني، دا په دې خبرو باندې نه خوځېږي. او دا مضبوط یقین ساته چې کېدی نه شي چې د الله په کتاب کې د پیغمبر په حدیثونو کې په صحیح حدیثونو کې داسې خبرې چې هغه شک پیدا کوي سړي ته. او چې کله هم تا ته قرآن او حدیث کې څه اشکال راغی که نه، نو نسبت ته اشکال چا ته کوه؟ خپل دماغو ته کوه چې دا زما کم علمي ده، زما جهالت دی چې زه پرې نه یم پوه. ته به ډایرکټ چې د اشکال نسبت او د شک نسبت بیا قرآن او حدیث ته کې، ته چې دومره غټ سړی خو نه، خو داسې ووایه چې زما د دماغو کمزورتیا ده، زما د علم کمزورتیا ده، زه جاهل یم، زه ناپوه یم، زه په دې مسله نه یم پوه شوی. راشي د علماو سره کښېنه، زنګون مات کړه چې دې مسلې جواب درله درکوي که نه درکوي. او دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي دي. دا کم چې سحر ماښام په علماو پسې لګي او خولې نه ستړي کي او د دوی غیبتونه او په دوی پسې خبرې، دا خلک کوم چې څوک پسې اعتراض وکړي دوی هم په علماو پسې واپس ځي. نو دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي، د دوی په واسطه الله د دین حفاظت کړي. او که د الله د توفیق نه بعد دا علما نه وي او دا اعتراضات په تاسو باندې دي بې دینو کړی او تاسو څه کول دي خپل دین سره او سم هم کولی دي خپل عقیدې سره. په معمولي خبره به تاسو څه ویلی چې موږ شکیان شو او جواب یې نشته او جواب والا نشته. الحمدلله موږ سره جواب والا شتي، الله سړي پیدا کړي دي، د هغه سړو په سینو کې علم پروت دی د قرآن او د حدیث.
هغه هر ټیم دې ته تیار دي، هر ټیم. دا هم نه چې اعتراض وشو 2-3 میاشتې بعد به دله جواب درکړي، هر ټیم تیار دي دې ته. نو اول خو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوری. اوس بعضو علماو که دې ته صحیح ویلی، یا موږ به دا وایو چې ده صحیح شو، کمزوری نه شو، هسې د پوه کولو لپاره دا صحیح شو. نو راشه ته خو وګوره چې د دې معنی څه ده. ته خو ظاهره کې حدیث ګورې چې د سړي نه تپوس مه کوو چې ښځه ولې والي، خو ته د یو عالم نه تپوس وکړه چې د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی. په دې حدیث پسې مخکې شاته څه شتي، څه قصه شتي، څه واقعه شتي چې پیغمبر دا خبره کړې ده. نو د اهل علمو تفسیر د دې حدیث چې کوم کړی دی هغه بلکل د عقل موافق دی، او هغه دا دی علماو د دې حدیث وضاحت داسې کړی دی، وایي د خاوند نه به تپوس نه کوي چې ښځه یې ولې وهلې ده. وایي د دې مطلب دا دی چې چاله نه دی جایز چې د چا د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. مناسب نه ده دا خبره؟ یعنی چاله نه دی جایز چې د یو سړي نه د هغه د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. دا د حدیث مطلب دی. یو سړی راولګي د خپله ښځه یې وواله، او شریعت کې هم گنجایش دي چې کله ښځه یو داسې مرحلې ته ورسي چې هغه خبره نه اوري، په هغې باندې نصیحت اثر نه کوي، بدتمیزه ده، بد اخلاقه ده، د هغې تربیت کول غواړي. د تربیت په یو مرحله دا ده چې ته یې ووایې. دا خو الله اجازت ورکړی دی سورة النساء کې. یو سړی راولګي د خپله ښځه یې وواله، اوس ته په ده پورې ښه دی چې ولې دې والې ده، دا خو ته رازونه معلومې د کور، د هغه ښځه د هغه والې ده. او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده، سبحان الله. ګوره ځکه علماو ته واپس کېده دا حل دی د هرې مسلې. لکه امام ابن قدامه رحمه الله دا خبره لیکلې ده، وایي کیدی شي دې سړي دا ښځه وهلي د داسې مسلې د لاسه چې هغه د کوروالي سره تعلق ساتي. دې ښځې وله خبره نه یې منلي، بله د څه مسله تعلق ساتي دغې سره، یا د بچو د راوړو مسله، یا بله څه. نو تا له چا دا گنجایش در کړی چې ته ترې دا تپوس کوو چې تا ولې وهلې ده؟ دا خبره به هغه تا ته بیان کړي، او که څه درته وایي نو دروغ به وایي. نو په دروغو کې ستا د لاسه پرېوتو، او د هغه ښځه ده. الا یو ځای گنجایش دي، علما وایي چې یو سړی معروف وي په بد اخلاقۍ او په بدتمیزۍ او په ظلم، نو د ده نه به تپوس کېږي چې ښځه یې ولې والې ده. ځکه چې هغه معروف دی چې دی د ښځې سره ظلم کوي، زیاتې یې کوي، نو د ده نه به نیکان خلک چې څوک جوړه راوستی شي، دا کور برابرولی شي، هغه پوهان خلک د ده نه تپوس کولی شي چې ته دا ښځه ولې وهې. خو نور عام چاته دا گنجایش نشتی چې دا تپوسونه کوي چې ته دا خپله ښځه ولې وهې. یو سړی دی دا ښځه بلکل وهي نه، ښه دینداره سړی دی، ښه تقوادار سړی، یو ورځ یې ښځه وواله. اوس دا سړی نه ظالم دی، نه بد اخلاقه دی، نه بدتمیزه دی، خو څه مسله راغلې ده که د کور څه راز مسله ده، د کمرې مسله ده، کیدای شي د کټ مسله وي، څه خبره خو شتي. او ته پورې نښته نه، نو ته ماته ووایه چې دا تا ولې والې ده. دا د درنو خلکو کار دی که د سپکو؟ د سپکو. یعنې سړی دا تپوس د چا نه نشي کولی چې کله یو سړی په ظلم معروف نه یو ښه تقوادار سړی دی، دیندار، څوک چاته دا نشي ویلی دا نشي ویلی ته دا بچي ولې وهې. بیا سړی داسې سړی نه دی خو چې دا بچي والي دی، خو تربیت کې به ضرورت راغلی. نو بیا لا دا تپوس شو چې تا خپله ښځه ولې والې ده. یا یو سړی راولګي د خپلې ښځې نه خفه شو، ویې شړله د پلار کور ته، او ته دا تپوسونه دې کوې چې ولې دې شړلې ده. اوس ما ته شا به دا راز ووایه، شا به ما ته دا هره خبره د کولو خو نه وي. تا ته به اوس یو سړی د خپل کور تفصیل بیانوي چې زما د ښځې سره دا مسله وه دا وه. نو اوس هم څه خیال دی د دې شرح مبارک چې دا مناسب ده که نه ده؟ که دا حدیث صحیح شي او دا معنی ده، نو دې کې څه دي؟ دې کې څه ظلم شتي؟ بلکې دا خو د شریعت رحم او کرم دی چې ستا د کور د رازونو خیال ساتي. دومره شریعت زمونږ د کور له، زمونږ د معاشرې له عزت ورکړی دی چې دا مناسب نه دي. سبحان الله. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
بدترین انسان سړی او بدترینه ښځه په خلکو کې هغه دي چې د شپې دا ښځه خاوند د یو بل سره میلاو شي سحر بیا خلکو ته خپل رازونه بیانوي. دومره شریعت زمونږ د درنوالي زمونږ د عزت خیال ساتلی. یو سړی راولګي او په فیسبوک کې بیا تصویران ورکوي، دا خو ده ځان وشرمو. شریعت خو تا ته وایي چې رازونه وبیانوي، ده د کمرې او دا زما د واده کمره ده او دا مې پلانې ده او دا علانې ده او تصویران ورکوي. یو سړی خپلې ښځې سره جنګ کوي څه مسلې او دا سړی په دې مشهور نه دی. لکه اوس یو سړی محله کې مشهور دی ظالم دی نو ده ته به ویلی کېږي چې ته دا خپله ښځه ولې وایي منع شه د دې نه، دا به نه وایي، دا ظلم دی، دا زیاتې. نو امید دی چې خبره به واضحه وي که نه؟ نه ده واضحه؟ واضحه ده. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی، یو سړی دی ښځه یې طلاقه کړه، بیا دې سړي بیا دې ښځې د بل میړه سره د بل خاوند سره واده وکړو. د هغه دویم خاوند نه لور پیدا شوه. دا زوړ خاوند چې کوم دی چې طلاقه کړې ده، آیا دله جایز دي چې د دې را روان خاوند چې کوم د دې را نوی د ده نه چې کوم لور پیدا شوې ده د دې سره نکاح وکړي؟ سوال پوه شوئ؟ یو سړی دی ښځه یې طلاقه کړه، ښځه واده شوه بل سړي ته او د هغه سړي نه څه پیدا شوه؟ لور پیدا شوه. اوس دا زوړ خاوند چې ښځه یې طلاقه کړې ده دا د دغه جنۍ سره واده کولی شي او که نه؟ الجواب تاسو څه وایئ؟ بل څه وی وایي غلط، ما ته پته چې غلطې به پکې ډېرې وایي او تاسو علما نه یې چې په دې کې حیا کوئ چې موږ به خطا شو، بیا به خلک وایي چې دومره غټ مفتیان خطا شو. څه وایي دې باره کې؟ نشي کولی. نشي کولی؟ ولې؟ دا مور یې ده په نکاح کې پاتې شوې ده. بارک الله فیک. جواب د دې مسلې دا دی، واوره ګوره قانون یاد کا چې کله یو چا د یو ښځې سره واده وکړو او کوروالی ورسره وکړو، کوروالی ورسره وکړو او د هغې سره ځان له شو او وخت یې ورسره تېر کړو او بیا یې طلاقه کړه، د دې ښځې د زوړ خاوند لوڼه او د ده نه بعد که بل خاوند کوي د هغه نه لوڼه دا ټولې په دې سړي حرامې دي. دا ټولې په دې سړي حرامې دي ځکه چې د دې جنکو د مور سره دا سړی جدا شوی دی، کوروالی کړی دی، نو دغه جنکو ته یا دغه جنۍ ته بیا پرکټۍ ویلی کېږي. او قرآن کې الله څه وایي؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. او آغا جنکی چې پښتو کې هغې ته پرکټۍ ویلی کېږي، آغا چې ستاسو په تربیت کې دي، هغه ستاسو د ښځو نه پیدا شوي دي، ستاسو د ښځو نه یعنې د دې سړي نه دي، د بل نه دي، نو دا په تاسو حرامې دي که تاسو د دوی د میاندو سره میلاو شوي یئ. که میلاو شوي ورسره نه نو بیا صحیح ده، خو دواړه په یو ځای په نکاح کې نشي جمع کولی. او چې نکاح ورسره وکړي او دا سړی ورسره میلاو شو کوروالی وکړو بیا خبره ختمه شو. بیا که هغه د زوړ خاوند لور ده او که دی طلاقه کړي او بل خاوند سره واده وکړي او د هغه نه لور پیدا شي، ټول په دې سړي حرام دي. اوس پوه شوي په دې مسله؟ دلته دې آیت کې الله دا وایي فی حجورکم، هغه پرکټۍ چې ستاسو په تربیت کې. نو بعض دا وایي دې مطلب دا شو که د دې ښځې یوه لور دي سي چې د دې خاوند په کور کې نه وي نو د هغې سره به نکاح جایز نه. نو بیا ولې الله دلته ویلي چې ستاسو په تربیت کې؟ دې ته په عربۍ کې ویلی کېږي وصف اغلبي. وصف اغلبي څه مطلب دی؟ یعنې غالبا چې ښځه واده شي بل خاوند ته او د دې لوري یا زوی او دې ته پاتې شوي نو دی د ځان سره د نوي خاوند کور ته بوځي. پوه شوي په دې که نه؟ اوس که داسې وشي بل صورت ته مسلې، یو سړی دی د یو ښځې سره واده وکړو او د دې ښځې د زوړ خاوند نه لور شتي او هغه لور د خپل پلار په کور کې اوسېږي، دی ورسره نکاح کولی شي؟ د په تربیت کې خو نه ده، مور یې په نکاح کې ده ورسره میلاو شوی دی، کوروالی کړی دی، اگر که هغه جنۍ د ده په کور کې نه ده. اوس پوه شوي په دې مسله؟
والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ یو بیمار دی او هغه تیلی یا هغه مشین ورته لګېدلی دی د تشو میچازو دپاره او پیپونه پکې ورته کړي دي او هغه نه دا میچاز یې رواني د هغې نه وخت معلومي نه هغه کنټرولولی شي ځکه چې هغه په خپل ځي باندې خو نه ځي د دپاره پیپ کوز کړی دی او بیا دته یو تیلی یو کڅوړی هغه ځوړند دی او په هغې کې میچاز یې دا سړی به د مانځه دپاره په څه طریقه اودس کوي؟ جواب د دې مسلې او مخکې د جواب نه ته بیا هم دا ووایو چې علم یوازې دا نه دی چې یو سړی ناظره قرآن وایي او یا یو دوه درې کتابه د پښتو او یا د اردو یې کتلي او وایي زه څه یم زه عالم یم. علم دریاب دی او هغه دریاب دی چې غاړه یې نشتي، هغه دریاب دی چې غاړه یې نشتي. ډېرې مسلې د غټو غټو علماو ته راشي پکې حیران شي بیا پسې ګرځي د هغې د جواب دپاره. نو یو خو دا خبره یاده کړي چې په مسلمان باندې په هر حال کې مونځ فرض دی، که دی بیمار دی او که دی روغ دی. او که چېرته دا مونځ معاف کېدی نو کوم ځای کې به معاف وي؟ د جهاد په میدان به معاف. خو د جهاد په میدان باندې مونځ معاف نه دی. او چې په سورلۍ سورې او ګنجایش ته د ودرېدو نه میلاویږي د جهاد په میدان یا پیاده روانې نو بیا الله وایي مونځ به کې که ته په سورلۍ سورې او که ته پیاده روانې. خو اوس تاسو ماته ووایئ که څه ځای پکې د ګنجایش وي تاسو راته بیان کړئ. نشته بیمار او که روغ دی. نو بیمار دی په ولاړه کې مونځ کولی شي په ولاړه یې کوه، په ولاړه یې نشي کولی په ناسته یې کوه، په ناسته یې نشي کولی په ملاسته یې کوه، خو ګنجایش ته پرېښودو نشته. او په دې کې واضح حدیث د صحیح بخاري دی. عمران بن حسین رضی الله عنهما وی کانت بی بواسیر، په ما باندې د بواسیرو بیماري لګېدلې وه. نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، ما ته وایي چې په ولاړه مونځ کوه. اصل دا دی چې مونځ به په ولاړه کې فإن لم تستطع فقاعدا، که په ولاړه نشي کولی په ناسته یې کوه، که په ناسته یې نشي کولی فعلی جنب، نو په یو اړخ پرېوځه او مونځ کوه. خو د پرېښودو ګنجایش ورته پکې بیان کړو نه. هغه ړوند سړی راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته. حدیث ورته اوس ته معلوم وي، مشهور حدیث. وی یا رسول الله زه ړوند یم، ګوره ړوند یم او څوک نشته چې ما جومات ته راولي، او زه چې دې جومات ته راځم نو لارې داسې دي چې کندې پکې راځي او کیدای شي زناور مخې له راشي، نو زه کور کې مونځ کولی شم؟ دا چې دا جوماتونو ته نه راځي دا دې واوري دا روغ رمټ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې کولی شي. هغه روان شو بیا ورته اواز وکړي دی خو راشي. وی اذان اوري؟ هغه یو اذان اورم. وی بیا به جومات ته راځي. ړوند دی، څوک نشته چې راولي، په لاره کې کندې مندې دي، د زناورو یره ده، خو چې اذان اوري نو منزله به وي راځي. دته څه ګنجایش میلاو نه شو. معنی ده که اذان یې نه اورېده نو دی خو بیا ډېر لرې دی، نو بیا ګنجایش پیدا کېدی شو، خو چې اذان اوري بیا به راځي. او چې د جومات په خوا کې کمرې او ډیرې او کوري او دیم نه راځي منزله، لا ده سره څه وزر ده روغ رمټ. او سهار دی د کار دا ټیم چې شي که نه په دې روډ باندې داسې حل جوړ داسې زه چې د مانځه نه وځم سهار مانځه نه به دلته نو لکه په دې روډ چې اوړې نو انتظار به کوې چې دا ګاډي لږ کم شي او زه پرې واوړم. یو بد حل جوړي. دا ټولو دغو دې کار لره پاسېدلي دي. یو هم عذر بیان نه کړو، یو هم دا ونه وي چې اوس به بیا ځو 10 ګنټې به کار کوو، 12 ګنټې به کار کوو، 8 ګنټې نه. هلته دته په هغې کې دنیوي فایده ښکاري. هر چې آخرت دی او د دین کار دی د سره د هغه اجر او د هغې څه دغه نشتي، څه قدر یې ورسره نشتي، ځکه دی داسې بې پروا دی. او دا رور بیمار دی او دته تیلی یا کڅوړه د میچازو دپاره لګېدلې ده، مونځ خو دی نشي پرېښودی. نو څه به کوي دی د اودس سره؟ نو د ده داسې مسله ده، د ده بلکل داسې مسله ده لکه د کم سړي نه چې د میچازو قطرې بې اختیاره رواني.
یا هغه زنانه چې په هغې باندې وینه په مخه روانې د حیض وینه نه د رګ وینه استحاضه چې ورته په مخه باندې وینه روانې د دې ټولو طریقه دا ده د ټولو چې چا باندې دا مرض ده یو سړی دی هغه ته د ګیس مسله ده بعضو ته د ګیس مسله وي بې اختیاره د هغه نه او په مخه ګیس رواني چا نه د میچازو قطرې رواني یا زنانه ده هغې ته د استحاضې مسله ده وینه پې په مخه راځي د دې ټولو د مسلې جواب هغه دا دی چې دوی به د هر منځه دپاره چې وخې داخلي شي اودس به کوي هر منځه دپاره به څه کوي اودس به کوي او که د منځه په دې دوران کې د ده نه څه لاړو نو هېڅ حرج پې نشتي ځکه چې همدقه د ده وس دی د دې نه اخوا د ده طاقت نشتي او الله قرآن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله دومره بندګي وکړي دومره تېرېږي څومره چې ستا وس رسوي د دقه وس دی او دا تیلی چې چاته لګېدلي د میچازو دپاره نو د هغه د میچازې د ته چې میچاز د هغه په کنټرول کې نه دا چې کله جمع شوې نو دا په خپله په دغه پیپ کې لاړې شي او دغه تیلی ته ولېږي دا د په اختیار کې خو نه دي څنګه چې یو سړی بیمار دی د هغه نه د میچازو ساس کېږي د هغه په اختیار کې نه دي یا یو زنانه نه وینه ځي د هغې په اختیار کې نه دي دا ټول به هر منزله څه کوي اودس به کوي د اودس نه بعد که چېرته د مانځه په دوران کې د دوی نه څه ځي نو په دې به نه رانیوی کېږي ځکه چې دې نه اخوا د ده وس نشته او په دې دلیل دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه زنانه ته ویلي یو زنانه پسې راغلی یا رسول الله په ما باندې وینه په مخه د استحاضې د وینه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته توضئي لوقت کل صلاه د هر منځه دپاره چې وخې داخل شي اودس کوه او که د منځه په دوران کې بیا دې زنانه باندې وینه راشي بیا به اودس کوي که ته ورته بیا اودس وکړه نو څو پورې به بیا اودسونه کوي څو پورې به بیا اودسونه کوي نو دا د دوی دپاره ګنجایش دی او چې اودس یې وکړو په هغې بیا مونځ هم کولی شي که تلاوت کې هغه به هم کولی شي طواف کې به هم کولی شي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زموږ د جومات مولوي صاحب چې دی کلي کې هغه تعویضونه لیکي نو په ده پسې شاته مونځ کېږي او که نه موږ څو پیري دا مسله ښه واضحه بیان کړې ده چې په فاسق امام پسې په مشرک پسې یا په بدعتي پسې مونځ کېږي او که نه دا څو ځایونو کې موږ بیان کړي کوشش همیشه دا کوه چې په داسې امام پسې مونځ وکړي چې هغه تقوادار او پرهیزګاري عقیده خو به د توحیدي ځکه چې عقیدې چې د شرک به پسې مونځ کېږي نه کېږي پاتې مسله د هغه بدعتي مولا شوه چې دین کې داسې نوي کارونه کوي چې کفر ته پرې نه رسي یا ښکاره ګناهګار دی ګیره خرئ پیسې په ځان پسې راکاږي نو په دوی پسې مونځ مه کوه که چېرته بل ځای کې درته د نه غوره امام میلاویږي او یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویې ته خپل قوم له امامتي مه ورکوه هغه سړي څه چل کړی و د قبلې طرف ته یې لاړې توکلې وې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کوي بیا به امامتي نه ورکړي ولې وی انک آذیت الله ورسوله تا الله او د الله رسول له تکلیف ورکړی اذیت یې ورکړی نو اوس یو سړی ګیره خوري یا حرام خوري ښکاره مولوي صاحب او یا پیسې په ځان پسې راکاږي یا نور داسې ګناهونه ښکاره دي نو په ده پسې مونځ مه کوه که چېرته بل د ده نه غوره درته میلاویږي او که بل ځای کې ګنجایش نه وي بیا پسې مونځ کوې که نه به کوې کې به پسې الا که عقیدې د کفر او د شرکي نو بیا پسې په یو حال کې مونځ نه کېږي ښه نو تعویض مبارک به تاسو څه وایي که تاسو نه څوک تپوس وکړي یو مولوي صاحب تعویضونه لیکي ده پسې مونځ کېږي رفع الله قدرك الله ستا علم کې اضافه وکړي تعویض په دوه قسمه دي ناروا دواړه دي
خو تعویز په دوه قسمه دی. یو هغه تعویز دی چې هغې کې قرآني آیتونه لیکي یا داسې دعاګانې چې په هغې کې شرک نه وي، الله ته پکې چغې وایي، نو دا ناروا ده خو شرک نه دی. نو په داسې امام پسې لمونځ نه کېږي کېږي. یو هغه دی چې هغه پکې دا منتري منتري لیکي او غیر الله ته چغې او یا بدوح او یا کدوح او یا فرعون یا حامان او یا قارون، دا پکې بعضو لیکلي، یا علی یا فاطمه یا رسول الله او پیر بابا او لوی ځوان او دا کیسې پکې لیکلي. نو په داسې امام پسې بیا لمونځ نه کېږي. ولې؟ ځکه چې عقیدې شرکیه ده. پوه شوې پکې؟ دا پکار دی چې دې مسلې تاسو دومره موږ سره کېناستئ چې ملک ته لاړ شي اول ته داسې ملا باندې واوړي، نو بیا به ته لمونځ کوې که نه کوې، نو ګورې به ورته بیا که نه بیا به تپوسونه پسې ګرځي. دا خو واضحه مسله ده. تعویز بیا په دوه قسمې او حرام دواړه دي. ګورئ، خو دا یو تعویز شرکي دی او دا بل حرام دی، بدعي دی، ځکه چې پیغمبر نه دا نه دي ثابت. اگر که په تعویز کې قرآن لیکلی شوی دی نو قرآن دې دپاره نه چې د دې نه به تعویزونه جوړېږي. یوه دویمه ده چې پیغمبر به دا کار کړی وي او هغه دا کار نه دی کړی، چې هغه نه دی کړی موږ یې ولیکو، نو دا ناروا دي. او چې پکې غیر الله ته چغې والی شوي نو هغه شرک دی او په داسې سړي پسې لمونځ هغه نه کېږي. دا ورو سوال کړی دی چې دلته زموږ علاقه کې یو کس دی او هغه د بعضو بیماریانو دپاره خلکو له د مارانو غوښه ورکوي. مار راونیسي او زهر ترې وباسي، د پوستکي ترې لرې کړي او بیا خلکو له ورکوي د بعضو بیماریانو د علاج دپاره. نو د علاج دپاره به د مار غوښه خوراک دا څنګه؟ جواب د دې مسلې هغه په یو څو نقاطو کې چې پوه شو پسې هغه ده چې جمهور اهل العلم هغوی دا وایي چې د مارانو غوښه خوراک دا ناروا دي، حرام دي. وجه د هغې درې وجې دي. یو وجه د هغې دا ده چې دا مار دی ماتول کوي په خپله خوله باندې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې هغه ځناور به نه خورئ چې د هغه داړي او هغه پې ماته کوي. مار چې ته څوک خوري؟ تاسو ته مار نه دی لیدلی چې څوک یې خوړلی؟ صرف چیچل کې تېر کړي دي پوره. تاسو په کومه دنیا کې پراته یې؟ پوره انسانان یې تېر کړي دي. نو یو خو دا وجه شو. دویمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، په منبر باندې ولاړو د خطبې په دوران کې اوږده خطبه و، بعد دا منځ کې به کې ویلي اقتلو الحیات، چې دا ماران مړه کوئ. نو چې د مرګ ویلي دي نو دا په دې دلیل دی چې خوراک جایز نه دی. درېیمه مسله دا دی چې دا شی پلیت دی، پلیت. او قرآن کې الله ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. الله دا پیغمبر را لېږلی دې دپاره دی چې زموږ دپاره پاک شیزونه حلال کړي او پلیت حرام کړي. مار پاک دی که پلیت دی؟ که هسې یو سړی تا ته وایي چې مار غوښه دله پخومه، ذهن ته دې څه راځي؟ سړي ته کرکه کېږي چې دا به له څنګه غوښه او دا به څنګه خورو، په ده کې زهر او دا ګنده شی. نو دا د محققین علماو قول دی چې د مار غوښه خوراک دا څه دي؟ دا حرام دي. دویمه مسله دا ده، ځکه چې زه چې تاسو له د مسلې جواب در کوم ځکه په نقاطو کې در کوم چې تاسو پرې پوه شئ. ثابته دا شوه چې د مار غوښه څه ده؟ حرامه ده. ورپسې دویمه مسله دا واضحه ده چې پیغمبر منع کړې ده چې په حرامو باندې به علاج نه کوئ. لکه امام ابو داود حدیث راوړی د ابو درداء رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء. الله دنیا ته بیماری م راکوزه کړې ده او علاج م راکوز کړی ده. وجعل لكل داء دواء، د هرې بیمارۍ علاج دی. فتداووا، نو علاج کوئ، علاج کوئ. ولا تداووا بحرام، خو په حرامو به علاج نه کوئ. یو حدیث کې داسې راځي
وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے چے طارق ابن سوید الجعفی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا راگے او تپوسی توکو دا شراب مبارکی چی یا رسول اللہ دی شراب مبارکی تا سو ہے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گینا منع کو چی شراب بنا جوڑے و دا حرام دی و یا رسول اللہ انما اصنعوها للدوا زید سے دا پارا جوڑو دوائی دا پارا علاج کی استعمالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی انہو لیس بدوا ولیکنہو دا طارقہ دا علاج ندے دا خو بخبل بیماری دا تو حرام دی نو دا حدیث امام مسلم راوڑے دا دی کہ خوازیح دی چی پا حرام بانی علاج سدے جائز دے لکہ دا تپوش دیر کئی ہوئی دا بعض حکیمان پکی ہوئی معمولی شراب استعمالے و معمولی پلانے شے استعمالے معمولی دے و کڑیر دے چی حرام دے دا حرام دے چی حرام دے نو اگر سے دے حرام دے خلاصہ دے جواب سے شو سوگو بما پوکی تاسو تم روک دا قسم او کرتا سوی پوہ نشو دیرور لبس جواب ورکوی دا چی تپوسی کڑے دے تیو جواب کے دیجئے خود دیرور لمختصر جواب ورکی مارا تا تم روک دا چی نکی گیا نکی گٹا کتا سو نا درجی جوابی دا دے چی دا مار غوخ حرام دا پا حرام و علاج نکی بلی کو پوش ہوئی گنا جی پوش ہوئی ما تاسو نه تفصیل نو وختلی چې د علماء اختلاف او تفصیل او دلایل خو ما خلاصه څه شوه ضرور ته به څه وایي نه کېږي په دې باندې علاج نه کېږي او حرام دي ولې ځکه چې غوښه حرامه ده او شریعت وایي چې په حرامو علاج مه کوه او ولې حلال علاج ختم شوی دی چې موږ حرامو له ورځو په حلالو طریقو باندې ښه علاجونه روان دي او شتي نو څه ضرورت دی چې موږ حرامو ته واپس کیږو دا ورو سوال کړی دی او دا ډېر ناشنا سوال دی وایي نن سبا خلک دا خوراک چې دی په دې نیټ باندې راغواړي اډر ورکوي او خوراک کور ته رارسي او دا ترقي ده چې دی خلکو کړې ده او ترقیانې مخې ته ښه روانې دي نو یو پیر داسې وشو چې ما ته چې کم اډر راورسېدو یا ما چې کور ته څه راغوښتي وو او دا اوس هلته ملک کې هم دا راغواړي دا هلته هم دا قیسې شروع شوي دي او دلته خو د مخکې نه دي نو ماله خوراک د بل چا راوړو اډر ماله د بل چا راوړو اوس زه څه وکړم دې سره او زه به څه کوم که داسې وشي ځکه چې دغه کس خو زه نشم معلومولی چې دا د چا خوراک دی او رابطه که ګرانه شي دا نه کېږي نو څه به کوو جواب به تاسو ته معلوم وي ځکه راته موږ وایو چې قدر کوئ د علم د مجالسو د علم د مجالسو او د علماو دا مسله دا دیم په یو څو نقاطو کې به پوه کوم چې ښه به پوه شي که چېرته ته هم داسې مسله لازم نه ده چې تا له به ډوډۍ راوړي زه چې تاسو له جواب در کوم نو صرف د هغه یو نه در کوم چې د ډوډۍ مسله ده په دې مسلې دې پوه کوو نو داسې نه چې ته بیا بهر وایې چې خو درس کې د ډوډۍ ذکر شوی نو د ډوډۍ مسله دا ده نه ده یاده که اول خو جواب د دې واوره بیا دې به پوه کوم جواب د دې دا دی لنډ چې چاته هم داسې خوراک ورسېدو په غلطۍ سره نو دلې نه دي جایز چې دی دا وخوري دا نه دي حلال د ده دپاره چې دی دا خوراک وخوري ځکه چې دا د ده په ملکیت کې نه دی دا د ده نه دي دا غستې نه دي ده به پیسې نه دي ورکړي ده نه دی راغوښتی دا پردی حق دی نو دا دی نشي خوړی یو اولنۍ مسله دا شو نو دا خوراک پاتې شو په ملکیت د هغه چا کې چې چا راغوښتی دی که نه د ده ملکیت دی ملکیت ته چا دی اچھا چې راغوښتی او دله خو هغه اجازت نه دی ورکړی ته یې خوره یا خیر یې ستا خواله درغی نو واجب دا دی چې دی به دا شی واپس کوي هغه مالک ته چې د چا دی نو بیا څنګه به یې واپس کوو
په نن سبا زمانه کې واپس کول هېڅ ګران نه دي. په دې باندې له پاسه اکثر د هغه هوټل نوم یې د کوم هوټل نه چې راغوښتی شوی دی که نه یې پې که نور څه نه هغه هوټل ته واپس وړی شي که نه که نه شي وړی هغه هوټل له واپس وړی شي یا ورسره رابطه خو کولی شي رابطه ورسره وکړي چې داسې ما ته یو خوراک راورسېږي ستاسو له طرف نه یا ستاسو د هوټل او د ادارې نوم پرې دا زما نه دی هغه ورسره حال راوباسي چې چل به وکړي نو دا خو بنیادي مسله شو چې واپس کوي به خو که بل پر داسې ووایو چې دی واپس کولی نه شي یا د ټلیفون نه وکړو د ټلیفون جواب څوک نه ورکوي یا په دې خوراک باندې له پاسه څه معلومات نشته او دا خو دا خوراک ته دا خرابېږي که د داسې پرېښو نو بیا یې حل دا دی چې دی به راولګي دا روټۍ دا خوراک دا به د دغه مالک د طرف نه صدقه کړي غریبانو له به یې ورکړي او که په خپله یې خوري نو د هغې د اندازه ولګوي چې دا په څو پیسو باندې کېږي هغه پیسې د غریبانو له ورکړي او د دې خوراک وکړي ورسېدي که نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې دا مسله تفصیلا ذکر کړې ده نو هغه دا وی بعضو علماو پکې دا ویلي دي چې دا به د ځان سره ساتي هر شی چې ورک شي یعنی مسله صرف د روټۍ نه ده ستا په لاس چې هر شی راغی او مالک یې نه معلومیږي نو اکثر علما دا وایي چې د ده له طرف نه صدقه که وروسته د دې نه چې ته معلومات د مالک وکړي خو چې ستا په لاس مالک نه راځي نو به یې صدقه که خو بعض علما وایي چې نه د ځان سره به یې ساتي نو شیخ الاسلام وی نه دا خبره کمزوري ده ځکه چې مال د ځان سره ساتل د داسې چا دپاره چې د هغه د میلاوېدو امید نشتي دا خو دا مال تباه کول دي که نه یا که ته ځان سره کور کې یو شی ښودی دی چې دا د چا دی د چا دی یاره موږ یې معلومات وکړو پسې وګرځېدو یو کالو میلانونه څوک نشته بیا به یې ځان سره ساتي نو دې ساتلو څه فایده شوه څه فایده شتي نه نو بیا یو اثر یې راوړی دی دې ته ګوره هره مسله قرآن او حدیث کې شتي هره مسله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر یو وینځه واغسته او په هغه وخت کې به دا مري وینځه دا په پیسو خرڅېدون د ډېر لرې وخته پورې نه یعنې داسې نږدې وخته پورې چې لږ شاته لاړ شي نو دا غلامان دا مریان وینځي دا به خرڅېدي نو ده دا وینځه واغسته او کور ته ورننوتو چې پیسې راوړي دې مالک له چې دی راووتو هغه سړی تللی مالک نه و هغه چا نه چې دا وینځه واغسته او چې دی راووتو مالک نشته نو یو ښه پسې وګرځېدو خو هېڅ پته ونه لګېده چې را سړی چېرته ده نو بیا به یې څه چل کوو وی بیا په غریبانانو باندې وګرځېدو او چې څومره ریټ یې د هغه سره ایښودی او هغه ټولې پیسې صدقه کړي او چې کم غریب له به یې پیسې ورکولې نو دا به ووي اللهم عن رب الجاریه یا الله دا د هغه وینځي د هغه مالک د طرف نه دي نو که یا الله بیا یې وروسته قبوله کړه یعنې کېدای شي دا سړی سبا له ما سره میلاو شي کېدای شي که نه شي کېدای تا د یو چا مال صدقه کو مالک سبا له راتلی شي که نه شي او دنیا ده یو ګوټ کې یو ځای کې سړی مخې له راوایي زما هغه سامان نو عبدالله بن مسعود به دا وی که قبوله یې کړه فذاکه زه به ورته وایم چې هغه ما صدقه کړې صحیح ده وان لم او که قبوله یې نه کړه فهو لي نو دا زما طرف نه صدقه شو هغه له بیا ورکوې واپس لکه تا د یو سړي زه ریاله ته میلاو شو زه ریالو ته معلومات وکړو وګرځېدې څوک نشته نو څه دې کړو صدقه دې کړو سباله سړی پیدا شو اوس به څه کوې که هغه ومنله چې صحیح ده چې خو صحیح ده که ویې نه منله بیا به له ورکوې او پیسې د چا طرف نه صدقه شوې ستا طرف نه صدقه شوې نو په هر حال کې خیر دی په هر حال کې څه دی خیر دی اوس په دې مسله تاسو پوه شوئ که نه نو روټۍ سره به څه کوي ما داسې نه دي ویلي چې ما ښه ښکلی جواب کړی دی خوړلي نه دي په کار نو څه به کوي واپس کول په کار دي دویم کار که نه کېږي
مالک د طرف نه دې څه کړي صدقه کړي پوه شوې پکې او که دی به خپله خوري د هغې هغه پیسې دې ورکړي شریعت کې دا خبره ته وکړمه د یوې روپۍ حساب کېږي دا ګپ مه ګڼې ګوره ښه بعضو خلکو دې نه ګپ جوړ کړی او مړه د سعودیانو پیسې دي بعض وایي او بعض وایي زمونږ هغه منیجر او زمونږ هغه مشر هغه ځان له وایي ظالم دی او بعض څه وایي او بعض څه وایي لکه اوس یو سړی دی دا خو داسې ملک ته موړو ملک ته لکه شګه او خاښ ته خدای راوړي او بهر کور بهر یې ور اچولي او اب پراته دي دې ته ځان له وړي دا خو لاره کې پراته دي د الله نه یره پکار ده په معمولي شي چې قیامت په ورځ د الله راګیر کې ودرېږي او د دغه یوې خبرې د لاسه تا ته عذاب میلاوي نو څومره لویه بدبختي ده ستا د چا چې د سره هم حق شتي نو حق هغوی ته واپس کړه چې ته د دنیا نه لاړ شي او په تا باندې څه نه وي دا خو لا بیا هم یعنې داسې نه چې تا له قرض در کړی د دې خو مسله ډېره سخته ده قرض له راشه قرض له چې تا د یو سړي نه پیسې اخیستې دي او تا ورته ویلي چې زه به یې څه کړم زه به یې در کوم یعنې خوري یې نه او ته مړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو صحابه کرام یا رسول الله مجاهد له الله هره ګناه بخي چې کله شهید شي وی او هره ګناه وله بخي بیا لږ ساعت بعد یې وویل نه جبریل راغی دغه ټیم کې ورته مسله بیان کړه چې هره ګناه وله بخي سوای د قرض نه چې دا ورته نه معاف کېږي حالانکې د ده ګوره د خوراک اراده نه وه د دوکې اراده نه وه بیا هم دا نه معاف کېږي نو که چېرته د چا حق ته په دروغو خوړلی او دوکه دې ورکړي دا به درته معاف شي دا خو نه معاف کېږي دا ورو سوال کړی دی وایي زما خپل تجارت دی کاروبار مې دی نو یو زما ملګری دی هغه راغی ما ته وایي چې تاله به زه څه مال درکړم او ما ځان سره پکې شریک کړه وایي ما ورته وایي چې صحیح ده هره میاشت به زه تاله دومره ګټه درکو یعنې موږ به هسې یو رقم ووایو چې دا مسله به واضح شي لکه یو سړي دله 15 لکه روپۍ ورکړي چې زه تا سره څه شوم شریک شوم او تجارت د ده دی تجارت ته چا دی د دې اولني کس دی د دویم ملګري وله 15 لکه روپۍ ورکړي چې زه به تا سره په یو برخه کې شریک شوم نو هغه ورته دا وایي چې هره میاشت به زه تاله 100,000 روپۍ درکوم پوه شوئ دا جایز دی او که نه دا شراکت چې دی په شریعت کې چې دا یو طرف کار کوي او دا بل طرف پیسې لګوي دې ته مضاربه ویلی کېږي لکه شراکت په شریعت کې دا په څو قسم یو شراکت هغه دی چې د دواړو بدنونه او د دواړو مالونه لګي هغه جدا شراکت دی لکه ما او تا شریک شو کار به هم یو ځای کوو پیسې به هم ورکوو یو هغه شراکت دی چې ستا بدن دی ستا کار دی او زما طرف نه څه دی پیسې دې ته په عربۍ کې مضاربه وایي دې ته شراکت د مضاربې یو سړی راولګېدو بل کس له پیسې ورکړې چې زما په دې پیسو کې تجارت وکړه نو بیا هغه ورته وایي صحیح ده تا ته به پکې ګټه میلاویږي خو د دې دپاره شرط دی دا داسې نه دی چې بس چې څه دې وکړو دا جایز دی شرط څه دی شرط دا دی چې دلته به دا ګټه د دې به نسبه ښوی کېږي پرسنټیج چې ورته وایي دا به یو رقم نه معلوم لکه داسې به یو کس دی د هغه نوم زید دی بل کس دی هغه نوم احمد دی زید تاجر دی احمد پیسې راوړي د زید سره یې کېښودي چې په دې کې ماله تجارت وکړه نو زید ورته دا ووایي چې زه به تاله هره میاشت 100,000 روپۍ در کوم جایز دی نه دی جایز ولې ځکه چې دا یقیني څوک ویلی شي چې هره میاشت به د 100,000 روپۍ ګټي او که دې کې تاوان راشي او که زیاتې شي زیاتېدی به شي که نه ها نو شریعت څه وایي چې نسبه به ښیي نو زید وی احمد ته چې تاله به زه 4 حصه درکوم 4 حصه د څه د ګټې
څلورمه حصه د راس المال نه چې کومې پیسې دي ما در کړي د هغې نه به درکوم نه څلورمه حصه د څه د ګټې مناسب ده که نه ده سبحان الله څه ښایسته شریعت دی څه ښایسته دین دی ولې مناسب ده یعنی دواړو طرف ته زیاتی ونه شو اوس که زید پیسې ډېرې وګټلې نو د احمد په برخه څلورمه برخه ده خو هغه څلورمه برخه هم ډېره شوه 80,000 روپۍ نه وي هغه 50,000 روپۍ شوې ځکه چې هلته هغه ګټلي 2,00,000 روپۍ دي او ویلې څلورمه برخه به درکوم نو د احمد په برخه څو ورسېدې 50,000 50,000 ځکه چې څلورمه برخه ده ظلم د زید سره هم ونه شو ځکه که 100,000 موږ کیدو په زید باندې چې ته به 100,000 راکې او احمد وګټلي دومره چې هغه 100,000 ته هم نه رسي زید دومره وګټلي چې هغه 100,000 ته هم نه رسي خو اتفاق یې د احمد سره کړی زه به 100,000 درکوم زیاتی چا سره وشو د زید سره وشو نو څومره ښکلی دین دی ته نسبه کېده ته څه کېده نسبه او ځکه په دې باندې دا ګوره اجماعي مسله ده یعنی څومره علما چې دي او تیر شوي دي د ټولو په دې باندې اتفاق دی دا امام ابن المنذر رحمه الله وی اجمع اهل العلم على هذا څومره د علم خاوندان چې دي د هغه ټولو په دې باندې اجماع ده چې په مزاربه کې مزاربه څه ته وایي د یو بدن دی د بل پیسې دي په مزاربه کې ته داسې معلومه ګټه نشي ښویې چې د هغې رقم ته ووایې چې دا به دومره ګټه درکو نو څنګه ګټه به ښې نسبه به ښې پرسنټیج به ښې اتمه برخه به تایل لسمه برخه به تایل نیمه به تایلې څلورمه به شپږمه به چې هر یو به دوی په هره مسله باندې دوی اتفاق وکړو نو هغه څه دي بیا جایز دي که نه جایز جایز دي اخرنی سوال دا به والو د یو ورور کړی دی وی دا هر انسان سره دوه ملایک دي چې یو خیر لیکي د ده نیکیانې او دا بل د ده څه لیکي بدیانې سوال دا دی چې د انسان مړ شي نو دوی چېرته ځي دوی مړه کېږي که نه دوی چېرته الجواب ګوره لکه هغه څه کې ګوتې مه وه چې تاله نه فایده درکوي او نه نقصان درکوي اوس دومره مسلې پاتې شو ده سره غم د څه دی چې کرامن کاتبین بیا چېرته شي دا غم اوس د سره لګېدلی که دې په ځای د ورور چېرته د حلالو او د حرامو څه تپوس کړی وی د عقیدې څه مسلې بیان کړی نو خو فایده به وي زمونږ کار جواب ورکول دی په هر حال کې خو لکه ده ته نصیحت هم دا کوو چې سړی فایدهمند سوال وکړي د ملایکو دا ژوند نه دی ژوند او د دوی د احوال دا د غیبو سره تعلق ساتي او په دې کې موږ صرف دومره خبرې کولی شو څومره چې قرآن او حدیث کې دي که نه داسې نه ده اخوا نشو کولی ولې نشو کولی موږ ته پته نشته خو د غیبو خبرې دي او قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده راغلې چې کله دا انسان مړ شي نو دا کرامن کاتبین مړه کېږي که دوی اسمانونو ته خیږي که دوی په ځمکه ورننوځي هېڅ د دې باره کې نه دي راغلي د دوی خبره الله ته پته ده چې د دوی سره څه کېږي او څه نه کېږي نو موږ ته پته نشته موږ ته پته نشته څه نقصان پکې شته د چا ژوند پې نیمګړی دی نه او که پته راته ولګېده نو کم داسې اضافه به وشي نو شریعت چې تې غلی پاتې شوی دی نو ته تې څه شه ته تې هم غلی شه والله اعلم په دې به اکتفا وکړو او باقي چې کوم سوالات دي د هغې جوابات به انشاءالله پر روان نشست کې کوو رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين